جنگ لا پاکستان نه کیږي، خو باندې کې سرحداتو کې دی ودرېږي کنه. دا چیغې خو د ټول عمر امریکان په دې ستړي شو چې جنگ له پاکستان نه ده. کابل رژیم دی په دې ستړی شو، له کرزي نه نیولې، د نجیب نه نیولې چې هله پاکستان او پاکستان. وروره طالب جګړه د ارګ مخې کې در سره کوي. دا څنګه پاکستان ده چې له دې جنزي او تی په لار کې نشي نیولی؟ ډک ډک بیسونه درته په بل مخ کې وای دا ټیلر له پاکستان نه راغلی. د هر مشر کارنامه وګوره، د هر مشر افتخارات وګوره چې زړه یې د وسپنې نه وي، هغه اورېدلی نه شي، د اورېدلو توان یې لا نه لري. ملا محمد عمر تاریخ وګورئ. څه یې ونه کړه د دې په خاطر چې سبا ته څوک د ما هیوادوالو، د ما بچی ته د غلام او د مزدور او د تالی سټي خطاب ونه کړي. خپله هستي او نیستي هر څه له دین نه له اسلام نه قربان که، خو تا ته بېننګه او بېغیرته تاریخ پرې نه ښوده. د تاریخ باب هر یو مشر جوړ که، هر مشر ته چې قدرت په لاس ورغلی ده. ښه بېلګه د اوس عصر یوسف ملا برادر اخوند څه تکلیفونه تېر نه شول پرې. دا نور هر یو چې یادوي کتابونه پې باندې لیکل کېږي، د دوی په اتلولیو، د دوی په سرښندنو، د دوی په زړورتیاو، د دوی په غیرت او همت باندې هر مشر باندې کتابونه لیکل کېږي. موږ لا له داسې مشرانو بې برخې نه یو. نن که حقاني صاحب نشته زامن شته، نن که منصور صاحب نشته شیخ هیبت الله شته، نن که ملا عمر نشته د هغه په غېږه کې روزلي اتلان او استشهادیان زمري لا شته. فکر ونه کې په کوم روحیې چې علی قدر امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر خپل بچي روزلي دي، موږ د هغه بچي یو. هماغه دریځ ده. د تاسو مشرانو ګوره، د چا لور په امریکا کې، د چا خور په امریکا کې، د چا بسته فامیل په اروپا کې سوسیالو ته ناست، د چا په هندوستان کې. زندگی ته یې وګوره، سیمټي دیوالونو ته وګوره چې له شانه یې تاو دي. یو وارې خو دا د مشرانو مقایسه سره وکئ. څوک باګرام ته امریکانو ته منډې وهي، څوک یې ګرین ویلج ته وروهي، څوک یې بوټونه صفا کوي، څوک ورته زارۍ کوي، څوک ورته ناموس خپل ورته حواله کوي. هله امریکان هله چې دوی لاړه مونږ به وخورئ. غیرت لرئ، همت لرئ، شرمېږئ. سبا به دی تاسو بچي په کومو سترګو د مونږ بچیو ته ګوري؟ سبا که د اشرف غني او د یو جهادي د طالب مشر زوی سره مخامخ کېږي په کومو سترګو به ګوري؟ لملمه شعرونو ته دې وګوري، خړولو ته دې وګوري، جنازو منځو ته دې وګوري، کوم شاعري څه شي ته دې وګوري؟ همداسې دا د سی آی ای بایسکل ساز جاسوس صالح په مونږ باندې د قمقلانو ګمان مه کوه. دا چې تا خپل غلو ته امر کړی چې تر څو د کابل امنیت د ما په لاس کې وي غلا به نه کوئ. په دې مونږ پوهیږو. هغه څوک غلط که چې ته مشورې ورکوې. د کابل خلکو صالح د سی آی ای جاسوس چې کومې غلاوې کېدلې ټول د په قومنده باندې کېده، ټول همدغه د شمال لنډغرو، ټول همدغه د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوسانو چې مظلوم هیوادوال زورول. دا به د یو څو محدودو ورځو دپاره وي تر څو د بلیک واټر جاسوس یو څه ترلاسه کړي. زنګ مه وهئ. امنیت کابل به ما لوده سبا به د ښاروالي په کموتونو کې ګن بند پاتې. د هغه لپاره به هم ته مټې رارغاړې چې یره ما خلاص مې کنم. لښتي و نیرونه په کابل کې بند دي، خو هغه هم راسه ته خلاص که. خپل غله دې راوستي، اوس دې ورته قمنده وکړله. برای چند روز دزدی نکنن که آقای صالح امنیت کابل به دست خود گرفته بعد از او باز
قصوری چند روزم بکشن ته موږ نشي غلطولی. د لوده بچه د سی آی او د بلیک واټر جاسوسه سبا به د ځان نه ډاکټر جوړ کړي عملیاتونه به هم بیا کوي ولې چې ډاکټران دې هم نااهله دي. سبا به د ټوپک نیولې د ارګ مخکې به خلک تلاشي کوي لومړی مرستیال به مې ولې چې د خلکو صحیح تلاشي نه کوله ارګ ته فدایان درغلي وو. دومره بې کفایته لوده بې غیرته ولسمشر او مرستیالان موږ په تاریخ د افغانستان کې نه و لیدلی چې د کموټونو پاکولو وظیفه هم ورسته اخلي. دا خو د مخکینۍ وظیفه ده. اوس د که بیا تکرار که نو څه خبر ده. راشه مکرانو سي ته د ما د کور کموټ بند ده کابل کې کموټ پاکونکي نشته هغه صالح که غږ ما اورې امی کموډ ما را خلاص کو به خاطر ازی که ما دیگه انجینرها نداریم که کموټ خلاص کنه کابل چور است. آقای صالح دستکش تا بپوش بیا دیگه بخیر کموټ خلاص کو به خاطر که تو یک معجزه استی برای هر کار تو لستونی بڑوهل میکنی. خدای دې تباه و برباد کرد. تباه و برباد شد. اوس به کموټونه هم ته صفا کوي. د سی آی ای جاسوسه د تا دنده باید دغه وای چې ته خلک تلاشي کې. خو نه اهله چارواکي د امریکایانو غلامي کوي چې څوک اهل دی وظیفې نه یو هغه ته وظیفه ورکړي نو خامخا به هغه دغه شی کوي ځکه چې اوس که یو پوه هوښیار سړي ته د تا وظیفه ورکړې بیا خو د امریکایانو دومره فرمایشونه نه ځکه لیاقت یې درلوده. خو ته خو یو پاروکش یو بایسکل ساز سړی لومړی مرستیال که خود به اوس ته د پولیسو دندم کې کموتونه به هم پاکوې تلاشیانې به هم خلکو نه اخلې. د ما کموډ به لازمي د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوسه صالح مکرانسي ته راشه بلاک هشت ته د مونږ کموډ بند هغه خلاص که د تا بل کار نه ده. ته د لایق دی همدې ته باید یا خلک تلاشي کې یا کموتونه پاک کې. بیا وایي طالبان په حکومت نه پوهېږي. نه په دې حکومت ته ډېر ښه پوهېږي. په دې حکومت سوسیال خور ښه پوهېږي چې هلته وزیر هم ده او بچي سوسیال هم خوري. تاسو په دې حکومت سخت پوهېږئ. اخی ارګ ساتلی نه سي حکومتداري کوي. وایي طالبانو په حکومت کې چې په وزارتو کې توشکې او بړستنې پرتې وې نو خو تا ټول کابل چور کړی نو طالب څه کړی وای. دلته دا دوه مبین صاحب محترم د یو ستونزې د امله کوز شو زه بیرته راشم ملګرو تاسو چیرې مه ځئ لایو درسره شیر کړئ انشاءالله مبین صاحب زر به راواخلو بیرته. جنرال صاحب که زموږ غږ اورې استودیو خالي دی راشه استودیو ته. ملګرو راغی جنرال صاحب محترم راغی. جنرال صاحب محترم راځي تاسو چیرته مه ځئ لایو درسره شیر کړئ. قاري صاحب محترم به هم راواخلو خو لایو کې راسره شریک شئ خپل نظرونه خپل پیشنهادونه سره شریک کړئ.
دورندیش صاحب صحیح شو. الله مو عزت قدردان کې ملګرو دلته سټوډیو کې لږ ستونزه راغله. زه بیرته حاضر شولم تاسو ته. قاري صاحب محترم ته زه لینک لیږم چې هغه سټوډیو ته راشي. ښه لږ صبر وکړئ تاسو ملګرو. لایو خپرونه د سره شیر کړئ. الله مو قدردان که قاري صاحب به راځي. ښه هغه ته مې لینک اچولی ده خو تر اوسه یې کتلی نه ده. قاري صاحب محترم که د مونږ غږ اورې سټوډیو ته راشه لینک مې درته اچولی ده. ښه نو د ټولو غلامانو او سکشیانو او فلبرایټانو دوی ته د مونږ دا اعلان ده چې بادار مو که هر څومره پښې او لاسونه ووهي، هر څومره بمبارونه وکړي، هر څومره اخوا دخوا وکړي، خو که یو ورته بیا د دې ملت اتلانو او غازیانو شروع پې باندې وکړه بیا به مو وضعیت اساس ډېر خرابوي. بیا به مو د وړو شمار نه وي، د غټو به مو وار نه وي. نو مونږ د ناټو قمندانانو ته وایو، د ایساف قمندانانو ته وایو چې د سړي زامن صاحب صحیح شو. دا 19 دلته د تاریخ کې مانه لږه غلطي شوې ده، دا به زه اوس دستي صحیح کړمه. انشاءالله تاسو بې فکره شئ. دا تاریخ زه اوس دستي درته سموم. دا هغه د تاریخ به اوس سم شي. دا ما لسم لیکه هغه شوی ده. سم د لسمه صبر وکړه زه ده یا دغه تاسو صبر وکړئ ملګرو. تاسو لایو خپرونه د سره شیر کړئ. ما نه دلته په تاریخ کې لږه کوتاهي سوې ده، دا زه غواړم چې بیرته یې سم کړم. السلام علیکم انجینر صاحب محترم، ښه جوړې؟ وعلیکم السلام ستر جنرال بلبل جنرال صاحب څنګه حال ده؟ کراري ده؟ الله مقدرمن که ملګرو هغه شوی دلته ما لسمه میاشت لیکل، هغه اوله میاشت یو نه ملګري ډېر په تشویش کې و. دا هغه ده خو ښه ده د چا ورته فکر سوی نه ده، ځکه تر اوسه پورې ما ته چا ونه ویلې، مګر همدلته یو ملګري راته میسیج وکړ چې تاریخ مې غلط کړی ده. دا هغه د اوس به تاریخ دا ورته هغه تاریخ ده چې موږ په افغانستان کابل کې بله خیر په دې تاریخ ناست و په دې تاریخ باندې به بالکل ناست د خیره سره. نه زه خو دا سبا روان یم، ته په خدای یقین وکړه چې اجازه راکړې دې کابل ته ورځم، دې مایکریسټل نه درته داسې څپېړې وباسم چې دا یې به په خپلو وایي چې اوهو. بله خبر ده ستر جنرال صاحب هغه امرالله صالح و که څه شی هغه وایي ریاست جمهوري پرېښود راووت روډ ته سو. نو هغه د دفاع تشناب بنده که چیرته تشناب پاکولی سي پاکولی خو سي، خو باید تشنابو پاکولو دپاره ځان عیار او اماده کړي. بو دپاره خو هغه بل څه راوغواړو، هغه څه شی نومېږي د ده هم همدغه دنده ده منې که څه شی د هغه یا رښتیا خو ده کې څه زده کړي دي، هغه سپین ږیری ده. دغه وینې مینې چلول به دا د ملګرو تاریخ مې درته ډایرکټ ګوره. هسې خو قاري صاحب محترم لایو خپرونې ته راشه، لایو ته راشه قاري صاحب. قاري صاحب موږ ته خبر راولېږي چې راسئ لایو ته خپله نه راځي. اوس به بیا وروره ګوله ډوډۍ موډۍ خوري قاري صاحب، خو هم کله کله ناوخته سي پې باندې.
اوس یې زه چېرته پرېږدم له خوبه یې راجي کومه قاري صاحب زنګ د روان د قاري صاحب او دا بل ناسالې نه ده ناسالې دا بېچاره څو ورځې داسې ګرم شوی چې څه به دا ملک بل طرف باندې بوځم خدای دې خوا ته که په غار کې ناست ولا خپل غله دي او غلو ته دي ویلې چې نور مه راځئ بس خلاص دې کې څه خبره ده او بله خبر دا ده چې دغه موږ دا خلک چې دي دا له تر اوسه پورې ویده دي دغه سړی چې دا اوس په دغې بانه باندې دغه خپل کسان چې دي هغه پټوي او هغه خپل غلی چې دي هغه کونسته کوي په مغو باندې خلک رانیسي او بېرته خوشي کوي اوس یې راونیسي چې ما دونه غله ونیول سبا ته مغه غله ټول خوش سوي باندې ګرځېږي خالي هغه ویډیوګانې پرې جوړوي او دا خلک بې عقل ورته ناست دي دا اوس هم دا خلکو ځای رانیم چې د عقل څه شو د خلکو کې چې اوس هم موږ باندې دغسې دا بې عقل غوندې خلک هم دونه چلونه په دې خلکو کوي نفر ونیسه نفر بېرته خوشي که سبا ټول بېرته خوشي کړي عجیبه خلک دي والا د غلو مشرف خپله کوي او بل په دغه چل باندې دا قاري صاحب راځي قاري صاحب په دغه چل باندې دوی غواړي چې دغه صلاح او دا شیونه ورته دی هغه خواته ورسي د خپل غرو ته ورسي ولته تیار کړي دي پوهېږي چې کار خراب ده منډه خو مخکې ده خو راځئ او څه خو ځان سره ویسه په دغې چلو دا خلک نه پوهېږي چې دی اوس بیا راووته شو ځکه دوی چې نه داسې ښه د مونږ دا میلر ته کار راځي وا د سړي بچی څه ته اوس په دې باندې نه پوهېږي چې دا 18 کاله 20 کاله چا تا سره جګړه کوله په سړیتوب ځان پوه که والا خلک در باندې غاښونه باستي میلر خو هسې غویی ده میلر خو چې دا د دوی هغه خپل بې عقلتوبونه کوي خو هغه په دې کې دا اوس څنګه وتښتېږم هغه په دې تېر اخر باندې ډزې کوي نور تښتي هغه هم ټوله ډزې په چک دي هغه لکه بېادبي د ما پې هغه سپي غوندې چې خلک هم ډاري او خپل هم شاته ډېر درز دروز ده نور چې نشته په هغه بېچاره کې خو د ما د خپلو ډلو ته ډېر هغه راځي چې دغو خلکو ته ته اوس وګوره چې هغوی دومره ارامیان دي چې هغه اوس بیا روډ ته ځان راوښ کړه چې په دغه شل باندې دا خپل غلم بچ کړي او دا سلام علیه او دا بعض غلاګانې نور چې دي هغوی بچ کړي او ویې تکړي چې زوی تکړي سامان باسئ مشري ما ونیوله اوس دا خپل غله په دغې طریقه باسي او دا خپل غلا یې په دغې طریقه کوي او نور ورته ناست دي خوشحاله دي چې دا ډېر تکړه سړی ده او دا راغی دنیا ته دغه مخکې څه شی کړي وو دغه مخکې څه توره کړې ده چې اوس به یې وکړي اواز یې د ښځې د په ولا کې د نر اواز دغسې وي بس څه وکړو دغه خلکو ته موږ ډېر سوچ کړي چې و خلکو ویښ شئ و خلکو یو ځان ټک کړي یو یې ځان ورته دلال کړي یو یې ځان د خپلو کې سره مخالفت وکړي بیا په هغې نه پس خپلو کې ګپونه لګوي دلته ورته وایي چې نه مونږ خو سره وران یو یو یې د مور برخه غواړي بل یې د پلار برخه غواړي بل یې دلته لکه چې دا ملګري وایي لینک کار نه کوي لینک خو به زه ایسته کمه بل به درته واچوم چې لینک کار نه کوي دا خو څه مشکله خبره نه ده وروره لینک ورته واچوه او قاري صاحب چېرته ده قاري صاحب ته وایه راسه که نه یو ځان قاري صاحب ته ووایه ته قاري صاحب په لاین که زه به دلته دا سټډیو لږه سنبال کړم صحیح ده نو قاري صاحب ته وایي قاري صاحب ځان راورسوله خیره سره سي د خواږه اواز نه داخل ټول انتظاري او ټول خلک هم دا وایي چې د قاري صاحب ماشاءالله دغه اواز یې په موږ ښه لګېږي وایي چې دغه د حق اواز د ځکه ښه لګېږي دا د باطل اواز چټي باندې سړي باندې بد لګېږي او د حق اواز که خپل وي که پردی وي ښه لګېږي نو قاري صاحب محترم خو د حق اواز ده او د زړه نه اواز ده د حقیقت اواز ده د حقیقي مسلمان اواز ده د حقیقي مجاهد اواز ده الله دې ته عمر ورکړي الله دې دغه نور خلک پیدا کړي چې د اسلام خدمت وکړي دا خو د اسلام پتنګان دي او چاته چې زور ورکړي هغه دې هسې خدای شرمولي دي غرق دي نور به هم خدای غرق کړي شرمېدل وایي نن حساب په هغه کې بیا یې هغه کړی وه څه غونډه یې کړې وه شرمېدلو مالته دې شرمېدل ته اوس وګوره ښه زور مو هغه چې داسې کوو مونږ مخه څوک نشي نیولی چې وتښتېدل بیا یې پټه غونډه کړې ده په هغه کې چې د کوم هوټل کې یې کړې ده کانټینټل هوټل ده که چېرته ده او څوک پکې ناست یو ډبی ده یو یې ایوبی ده هېڅوک هم نو نشته ورسره خپل کمونستان هم نه و ورغلي اوس په شرمو شرمېدلي د حیا نه لري زه خو دې خلکو ته تعجب کوم چې دا سترګو کې حیا ډېر نه یو 15 ورځې تاسو ورته صبر وکړئ
تاسو په بالکل ټیک ټاک سي نه نور داسې وشرمېدل اچھا چې په باندې فخر کاوه چې یاره دې مونږه قهرمان او اتل او بوتل او هغه ټول الحمدلله داسې وتښتې داسې منډې ووهلې چې نوم یې چا وانه کړ نور د حق ته چېرته باطل ټینګېدی شي باطل خو هر وخت سرنګون وي نه دوی دا د مونږه د اتلانو هغه کوي چې ودرېږه لږ څه بیا یې جګړې ته زړه سوی خدای دا ورته داسې منډې دار کې دا ورته بیا تړون مړون په قصه کې بیا څوک نه وي ستا سره به څوک مذاکرات ته کښېني ولا تر د اخرني عسکر تر وژلو پورې به تاسو وژل کېږئ بیا به دا میلر به راولو دلته وزیر اکبر خان کې به بیا په یو تاریخ ژوندی کړو دا د کوی تلویزیون ته به یې وخېځو په دې تندي به یو ډاز ورکړو ډېر به څه نه ورته وایو دا ملګري چې نه دي دا ملګري چې هغه تاسې که ویډیو کې لیدلی چې هغه کفار ورته وایي دغه ګوره دلته موږ ته پکې هغه وښیې طالبان چې موږ طالبان وولو دی ورته وایي نه طالبان پرېږده دغه له مخې ووله وایي دا مشکل نشته افغانان دي اوله له مخې نه ټول طالبان دي وایي دا ته دوی ته وګوره دوی انسانیت چې دغه دا چې بیا ځوړند کې بیا سبا خلک وایي هله مسلمان و مسلمان یې ځوړند که سړی مسلمان دې ته نه وایي دې ته رئیس المنافقین وایي چې دا منافقان دي ملګري مې راواخیسته قاري صاحب که د مونږ غږ اورې لایف خپرونې ته راشه نه پوهېږم څه ستونزه به ورته پېښه شوي نورالله افغان سلام علیکم نورالله افغان نورالله افغان دا جنرال صاحب خبره د ما لاندې چې دغه نو ته دې مایک خلاص کړه وروره ځکه زه ملا کې ینه ما په ګاډي کې روان یم انجینر صاحب نه چې لاندې مهرباني وکړه مایک خلاص سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته وعلیکم السلام جنرال صاحب وبښئ موضوع مو په څه هکله ده موضوع مو دلته په دې پاټه تېرېږي دا د جهاد زور چې اشغالګر له هېواد نه تښتي موږ چاته زارۍ نه کوو په زور یې باسو ښه ډېر ښه جنرال صاحب تاسو بې ما څخه عمر هم ډېر زیات وي ډېر زه تقریبا د 80 کاله یم مهرباني خیر په هر حال جنرال صاحب که چېرته موږ داسې وګورو ته موږ داسې چې کوم جهاد کړی دی د خدای لپاره او د قرآن لپاره که موږ داسې چېرته فکر وکړو ګوره په اخر کې هېڅ جهاد مو نه ده ساتلی نو زه به تاسې یو دا خبره وکړم که مثال د خبرې زه دا خبرې زر درته لنډومه یعنې مثال د خبرې چې موږ جهاد ګټلی ده خو سیاست موبایلی دی ورسره په څنګ کې متاسفانه او بله دا خبره د عیسالي خبره مو یاده کړل د عیسالي پاک له به زه تاسو ته خپله خبره وکړم دغه خلک چې دي ټول عموما خلک داسې نه دي لکه تاسو چې سره کوم فکر کوئ چې صالح څوک نه پېژني موږ صالح ډېر سخت پېژنو ښه راته معلوم ده چې څوک دا او کومه ځای راغلی دی او کومه ځای توقیع کېږي او کومه ځای خبرې ورته کول کېږي کوم د ادرس څخه دی کار کوي نو دی چې دا د دی د کومې موضوعات دغه ټویټر او په دې شیانو کې لیکي چې یا ښه پښتونخوا او پېښور دا د زموږ په ژمي کې زموږ د پاچاهانو پایتخت او دغه سمبولیک شیان دي چې هغه خلک په غولوي چې هغوی په دې شیانو نه پوهېږي چې څه شی دي چې نه دي نو بالکل په دې خبره کې تاسو صحیح چې صالح یو نااهله او یو داسې انسان چې هیڅ خبره 0.0 خاص به داسې زه درته ووایم او نوره بله دا خبره ده چې هغه دغه زه به تاسو یم دا خبره هم وکړم زه غواړم دا خبره مې بل لایفو کې کړې وه که د پاکستان په هکله چې موږ تاسو کله خبرې کوو موږ خپل افغانان موږ تاسو باید وي دغه خپلو ځوانانو او خپلو خلکو ته دا هم وښیو چې پاکستان په څه رقم جوړ شوی دی یو سور انګریز جوړ کړلو تور انګریز یې هلته پرېښوستلو نو موږ تاسو نه دغه سور انګریز بیخي په دې موضوع کې رانه ورک شوی دی نو باید وي په دې باندې ډېر سخت ټینګار وشي چې پاکستان سور انګریز جوړ کړی دی او سور انګریز سره د خلک وایي چې موږ انګریزانو سره 3 جنګ کړي دي 3 مو نه دي کړي موږ تر اوسه پورې انګریز سره په جنګ کې یو او زه چې ناست یم دا اوس د دوی په ملک کې ناست یم په لندن کې یم نو مثال د خبرې داسې دی جنرال صاحب
چې موږ د زبېدي ځوانانو ته خپل دښمن هم وښیو، خپل هغه هم وښیو، هر څه. ګوره پاکستان هغه څوک دی چې موږ تاسې هیڅ رحم نه ده کړی، ځکه د خپل د طالبانو حکومت چې کله په کابل کې و هغوی هم په رسمیت نه و پېژندلی پاکستان. افغانستان لا تر اوسه پر یو حکومت پاکستان په رسمیت نه ده پېژندلی. نو پاکستان هغه رذیل او هغه مرتد دښمن دی چې موږ تاسې په یو چا باندې هیله ورته هغه نه کوي، صرفه نه کوي چې مطلب څوک دښمن ده، څوک دښمن ده ورور ته لای بلې خواته بیایي. څوک دښمن ده؟ پاکستان. څومره عسکر دي پاکستاني تر اوسه پورې وژلي دي؟ چمو؟ نه یو مې نه ده وژلی. یو دې نه ده وژلی؟ څنګه دښمن دی دا، یو عسکر دې هم نه ده وژلی؟ کنځا دې ورته کړي دي؟ نه کنځا خو ډېر چټین کار ده، کنځا ولې وکړم؟ خو څه نه دی وژلي دي، نه دی کنځلې ورته کړي. دا څنګه دښمني ده؟ زه هم کېدای په لندن کې کوم پاکستاني سره موټر شوي کې کار کوي. ګوره موضوع د موږ د جهاد زور ده. خانده ما په سلګونو درته وسښیم، په سلګونو درته ښیم. هلته به په لندن کې به پاکستاني سره ښیښیانې کوئ، دوستیانې به کوئ. دلته چې بیا لایف ته راسې پاکستان، ورور د موږ موضوع پاکستان نه ده. پاکستان سره د موږ نه دښمني شته، نه مو ورسره دوستي شته. چې کله خپلواکه شولو دا ټولې خبرې، دا اوس خو امرالله صالح یو هوایي ډوزه وکړه، تا م وکړله. د تا او د هغه څه فرق شو؟ پاکستان مو دښمن ده، نو دښمن سره خو سړی دښمني کوي. تا څه کړي دي؟ کوم پاکستانی عسکر دی وژلی؟ اقتصاد ته د ضربه رسولې، داخلي چارو کې د مداخله کړې ده. هلته په لندن کې د کوم پنجابی له ستونې رانیولی، څه دې کړي؟ یو څه خو باید وکړې وروره. یو ورځ یو ما تېرې څه شي دې کړي؟ دا مې کړي له تر اوسه پورې په رسمیت نه ده پېژندلی. تر اوسه پورې ورته وایم چې انګرېز نوم ورته اخلم. د انګرېز په ملک کې خو ته پروت یې که نه وروره؟ ته به څه انګرېز؟ د انګرېز په ملک کې زه پروت یم. انګرېز ما ته دا حق راکړی دی چې هر څه وایي ویلی شي. سوسیال خورې؟ نه الحمدلله تر یو سوسیال مې لا تر اوسه پورې نه ده خوړلی، او په نره سترګه دلته اوسېږم، پوښتنه هم کولی شي چې هر څه نه تر اوسه پورې ما په لندن کې داسې څوک نه دي لیدلي چې هغه سوسیال ونه خوري. دا ته به پکې له کوم ځای نه اتمبیک راغللې، کلبسه خورې؟ دا ولا داسې نومونه چې د کلبسه دغه مراتونه اوس نه وای اورېدل. ولکه کور کرایه دې څوک ورکوي؟ ګوره موضوع نه خارجه چې کور کرایه دې څوک ورکوي؟ جنرال صاحب دی نه پېژني، دی بیچاره سوسیال نه ورته وایي. دی وایي چې دغه خو موږ ته حکومت راکوي، هغه خو سوسیال نه ده. خو موږ کور کرایه څوک درکوي؟ دی څه نور څه پېږي؟ یو روپۍ هم نه ورکوي، یو روپۍ خپله ورکوي، خپلې جیبې ورکوي. کیس دې څه شی ورکړی دی چې هلته قبولي دې شوی؟ کیس دې څه شی ورکړی؟ زازی صاحب دا خو ډېر غلط لار لارې پاکستاني تماشې نه وایي، دا د دوی ماداران دي. نه ودرېږه تا سره د ما کار شته. نه موضوع نه ووته، چې موضوع نه ووته لږ تحقیقات کوو. پاکستان سره د موږ دښمني تر دې حده ده چې دومره په تا د موږ خاوره پرېږده. د موږ الحمدلله داسې د سکو څپېړه او د توغندیو کار نه ده. بیخي بې چرته او بې فکره اوسه. ته لږ صبر وکړه چې دغه ورور موضوع امریکان له افغانستان نه ووځي که نه، او دغه راته ووایه خوښ یې پې باندې امریکان دلته اوسېږي؟ مایک خلاص کړه. ما نه د پوښتنه کوئ؟ او افغان یې؟ او بالکل الحمدلله افغان یم. زازا یم، محمد یونس زازا مې نوم ده. محمد یونس زازا. طالبانو دلته موضوع د جهاد زور دی چې اشغالګر له هېواده تښتي. په دغه باندې څه وایي؟ د جهاد زور ده که نه؟ دا خو به انشاءالله که نن نه وځي سبا ته به وځي. دا خاوره چا وویستل؟ چا وویسته ګرانه؟ چا وویستل؟ افغانانو وویستل. افغانانو رهبري یې د چا په لاس کې وه؟ رهبري په خپله د افغانانو په لاس کې وه. افغانانو په لاس کې خو وه، خو رهبر یې څوک و چې دا جګړه یې رهبري کول؟ هر څه رهبر لري که نه؟ اوس د کابل ګوډاګۍ ادارې رهبر څه ده؟ اشرف غني ده. د طالبان د افغانانو رهبر څوک و؟ د افغانانو رهبر چې و هغه افغان د بل هیڅوک نشي کېدلی. خو افغان خو دا نوم نه لري، خالي افغان. د بدنیتي مه کوه، صفا ووایه څوک دا جګړه څوک رهبري کوي؟ جګړه اولین به زه تا ته لږ وبخښه، لږ پوښتنې ته بالکل ځواب در کوم که لږ وخت راکړي جنرال صاحب؟ نه لنډ. ګوره دلته ملګري ډېر د سټوډیو ډکه ده، لنډه توګه باندې راته ووایه. لنډه توګه درته ووایم. جګړه چې دا په موږ باندې تپول شوې ده. تپول شوې پرېږده، امریکایان مات شول، له افغانستان نه وځي. چا وویسته؟ افغانانو. تپول مپول پرېږده، افغانانو څپیا کې نه دي ده. افغانانو وایستل. افغانانو کې چا وویسته؟ د افغان څوک نوم نه لري.
خو افغان مې چې درته ویلي چې افغان وایستل د نوم ته ساجد دومره خدای شرمولی ده چې په دې پوهېږي چې دا جنګ له پاکستان نه کېږي خو بند دي کې سرحداتو کې دې ودرېږي که نه همعقل سړی چې بیا دې ما لایف ته راغلی دا ورته قسم خدای غاښونه دې در باندې باسم زه دې پېژنم چې ته حکومتي سړی دا چغې خو دې ټول عمر امریکان په دې ستړي شو چې جنګ له پاکستان نه ده کابل رژیم دې په دې ستړی شو له کرزي نه نیولې د نجیب نه نیولې چې هله پاکستان او پاکستان وروره طالب جګړه د ارګ مخې کې در سره کوي په بدخشان کې پوستي سقوط کوي ودرېږه طالبان له پاکستان نه راغلي نو او حرامي خو وینیسه په دې لاره کې تر بدخشانه پورې 1000 کیلومتره لار ده په دې لار کې راکته که که نه دا پنجاپی جګړه په هرات کې کېږي جګړه په کونړ کې کېږي جګړه په قندوز کې کېږي دا څنګه پاکستان ده چې له دې جنزي او تی په لار کې نشي نیولی ډک ډک بیسونه درته په بل مخ کې وای دا ټیلر له پاکستان نه راغلی نو حرامي خو تی په لار کې ونیسه که نه دومره سادهګانو دې مونږ فکر وکړه چې ته اوس دا د مونږ فتوحات زمونږ دا اتلولي دا یو چاته منصوب کړي چې هغه خپل غل نسي پاکولی دا خلک شرمېږي نه دوی کې دا حیا نشته چې اوس پاکستان څنګه ته دومره تکړه که چې هغه خپل هغه منطقه نشي کولی نه داسې ښه سلام علیکم ما تا خو پوهېږو په څه شي پوهېږې لیونغر ته په څه شي پوهېږې دا یې تا پوهه وه دا یې تا انسانیت وه ما ویلې لکه چې کوم د تره زوی مې ده دا څه شی سو ما بس دا که دې وشرموه سرباز راغی رکت سرباز څنګه حال ده سرباز سلام علیکم السلام علیکم ستر جنرال صاحب ته انجینر صاحب ته او د مولوي صاحب جلال الدین حقانی دغه سمسور امارت ته سلامونه وایم سره ډېر د افسوس ځای ده ډېر د فکر ځای ده چې زمونږ د حکومت په طرفدارانو کې یو داسې معقول کس رانغی چې په آخر خبرې کړي سره نو په تاسو کې معقول کومه ده سرباز وروره په تاسو کې انسان کومه ده که تاسو کې عقل وای د تاسو په مشرانو کې انسانیت وای هغه به د امریکانو تر څنګ درېده هغه به خپل افغان کور ته امریکان راوسته کول تا کې غیرت وای تا به په ځان د سرباز نوم ایښی ته به بیا دې لایف ته په کومو سترګو راځې ته دې لایف ته خو د ورځې 200 تسلیمېږئ او 300 مردارېږئ د خره غواکې در باندې خوري قرآن ته توهین وسو تاسو ورته کته راسې دلته بیا وروره سپا سپا غږېږه تسلیم سه نن د اخرنۍ ورځ ده کنې کار دې در خرابوم بس د ما د توبې زه توبه باسم او تسلیمېږم د امارت د ټولو مشرانو نه بخښنه غواړم سره نو ما هم په دې موضوع باندې راغلی وم چې یاره دا زموږ په ملګرو کې یو هم داسې د عقل چښتن رانغی چې لږ په عقل باندې کړي یو له بله سره تک شنه خره دي او ظالمانانو لکه ما غوندې راسئ یا تو سپین سپینو غږېږي حقایق هم چې په سترګو لیدلي هغه ووایي ودرېږه زه ورته وایم دا جګړه امریکان مات شو هو چا مات که افغانانو رهبري د چا په لاس کې زه درته خو ووایه د چا په لاس کې ووایه چې دا رهبري د غني په لاس کې ووایه نوم خو واخله د افغانانو لاس کې د افغان نوم نه لري اوس که زه تا ته ووایم چې زه د ملا عمر بچه یم زه د اختر محمد منصور بچه یم زه د شیخ هیبت الله بچه یم زه د جلال الدین حقانی بچه یم تی په جواب کې څه وایه ماته موږ په جواب کې دا وایي چې زموږ سربازان د ټرمپ زمن دي زموږ سربازان د اوباما زمن دي زموږ سربازان د یهودو او نصاراو زمن دي په هغو باندې افتخار کوي له هغو نه تنخواه خوري له هغو نه د استحقاق خوري له هغو نه خېټه مړوي له هغو نه دغه د کور روزي روانه ده د یهودو او نصاراو زموږ ټول سربازان د هغوی اولاده ده او افتخار پرې کوي ښه په نره باندې هغوی چا هم نه ډارېږي خدا ما غوږونه پټ دي زه به دا ګوشکي ونیسم توبه خدای دا څه رقم مخلوق ده په هېڅ ملاکه شرمېږئ په هېڅ نه شرمېږئ ولاکه پوهېږم یاره څو ورځې مخکې په دې هلمند کې چې کله حمله وکړله که نه یاره ته یقین وکوه چې دغه د ټاورو کې ناست عسکر نه پوهېږم چې په څه شي وویستل خو یو چاپس شو په ضرب د څو سکندونو کې نو په دې لیزري یې د ما په خیال وویستل او چې څو پرې له کوټو نه دا نور عسکر راوتل چې دغه د تاسې ساقې ته پرې راواوښتله په دیوالو باندې لوی زلزله ګډه سوله په هلمند کې په ټول افغانستان کې قسم په خدای چې حکومت ورخطا شو په چیغو شو په بیخي داسې حالات داسې سوله چې اضطراري سوله نو داسې حیرانونکي خلک ما تر ننه پورې په جنګ کې نه ولیدلې لکه دا سرقې ته د دنیا هېڅ کمانډو
د دنیا هیڅ سربازان داسې یو تکتیک نه لري لکه دغه شرک ته چې لري الان دې موږ له دوی نه وساتي د دوی له واره ډېر خطرناک خلک دي سره او که دلته خو میدان خالي شو مونږ بیا وایو چې پروردګار موږ ته برابر یا رب او قسم په خدای دا زه درته وایم که نه چې لږ خو میدان خالي شي یاره داسې زر زر خو یې جارو کړي دغه زموږ سربازان او دا زموږ کمانډویان داسې زر زر خو یې جارو کړي چې پخواني د کولاب منډې دا خو تېرېږي چې دا ډېر خطرناک هم روزلي ډېر خطرناک ترلینګو ډېر خطرناک بیخي په مرګ باندې داسې ورتله چې بیخي ورته نسوار هم نه ښکارېدل داسې یو منډې کې ور ویل والا دغه نه ښکاري چې نور تاسو مجبوره خپل مو څه نسته بس د طالب صفات وکړئ بس قسم دې چې زموږ په حکومت کې غوغا وه زموږ په حکومت کې غوغا وه ویلې چې یاره حکومت راغلو ختم شو راغلی و افغان ټایګر وروره یا ورته د خبرې وکړې قدردان شي وروره سمسور امارت سلام علیکم وعلیکم سلام جنرال صاحب ته د لایف ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم یقیني چې نن ډېره ښکلې موضوع راوړې ده یقیني دا د افغانستان د مجاهد ولس د مجاهدینو د ملا صاحب محمد عمر مجاهد د ملا اختر محمد منصور قرباني وا د شیخ صاحب محبت الله سپېڅلتیا ده چې نن افغانستان امریکایان په مړو سترګو تښتي همغه خبره چې راغلي خړ تر پارې په کشوله دی په ډېر تر پار په کش کړی ده چې انشاءالله دغه مجاهدین نه وای نن به د افغانستان نیم ولس به امریکایانو غوندې سوی وو لکه څنګه چې دا نور غلامان دي اکثره به غلامان کړي وو نو دا د زیړ تلپارې ځکه پکې کړی ده دا زیړ تلپارې ځکه پکې کړی چې دوی یعنې په زیړ رنګو باندې روان دي یا په زیړو لنګې روان دي اورې دا ځکه دا تلپارې زیړ پکې کړی دا طالبان وایي پلاژمې کړی د ماتې یو دي یقیني د سرباز زوره څوک چې له زیړې بوشکې نه ماته وخوري هغه به زیړ وځي مونږ خو بس په اوله کې چې دوی زغرولدار ټانګونه وه مونږ له زیړې بوشکې نه ورسره انقلاب شروع کړ او مبین صاحب دلته مونږ اکثره ملګري او پوښتنه کوي چې دغه ډاکټر عبدالله قطر ته تړی ده هلته دغه طالبانو د آرایش کومه زمینه ورته مساعده کړې که نه ده مساعده کړې د دغې جواب په هیله نه هغه له دې نه میکاپ کړی تللی پوه شه طالبانو زمینې ممینې چاته نه برابرې مایک د چا خلاص ده زمینې ممینې چاته نه برابرې او نه طالبان دومره خوسې دي نه د چا په قصه کې دي نو که چېرته کوم باران ماران سوی بیا کېدی سي هلته هغه تللی ورسره حنیف اتمر اول ته دوی ځان سره که فکر دی د دوی په دې وخت کې ښځې هم وې نو میکاپ کار هغوی ورته کوه بس خو دی له دغې میکاپ کړی تللی میکاپ یې کړی و بیا تللی و او ډاکټر عبدالله چې میکاپ کوي هغه یوې هفتې پورې دوام کوي اصلي شی لګوي که نه یو میکاپ د خره له پوستکې جوړېږي یو چې د خنزیر له پوستکې جوړېږي ناخیر چې دا د خره د پوستکې والا د هغه عبدالله لګوي وا دې اورېده او نور وخت هم نه نیسم جنرال صاحب کې چارې علام کامل دانشګاه نوراني دا اوس عجیبه پوښتنه دې وکړه والله وروسته مې غوسه درته راځي سمې پوښتنې کوئ عبدالله قطر ته تللی نوراني مهرباني وکړه السلام علیکم جنرال مبین صاحب جوړې په خیره وعلیکم سلام وعلیکم سلام سلامونه درته وړاندې کوم ته کاري صاحب محترم او دا بل جنرال صاحب ته نقطه د ویکس روغ او جوړ یاست کاري صاحب خو نسته نو بس ما ویل بس تاسې خالي تاسې سره خبرې وکړم غږ هم واورم دا خبره مې کوله بس تاسې کنن په موږ ګران یاستو خوند راکوي نو الله مو قدردان که نوراني وروره قربان وشم خامخا چې را لایف ته راځئ یوه نیمه داسې ګوډه ماته پوښتنه درته چې مونږ تبصره پې وکړو که نه وایي نو سړی تا ته څه وایي خو تا له مینې نه جار سم قربان دې شم بیرغ دې چې لګولی لا بیرغ نه زه داسې لوګی سم نو بیرغ دې ښکلی لګولی خیر اوسې الله مو عزت وکړه اسمت وطنجار وطن غر مهرباني وکړه سلام علیکم جنرال صاحب تاسو ته انجینر صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته مهرباني وکړه وروره موږ موضوع دغه ده که کوم سوال لري پوښتنه لري تبصره که لري داسې په دوه الفاظو کې دا د جهاد زور ده چې اشغالګر له هېواده تښتي موږ چاته سوال نه کوو امریکایان که د تړون موافقې له مخې وځي که نه په زور یې باسو وچ زور مهرباني څه شته دا خو ډېر ښه کار ده چې دوی وځي او دوی هم مات کړل ګورم ودان دا چا مات کړه دا افغانانو مات کړل په افغانانو کې
رهبري څوک په رهبري د طالبانو سره له امریکا نه خپل هیواد خپل پلچک یو صحیح پرې نه ښوده. دا به م وایو ورسره پلچک د تا سر وخوري، دا سرکونه د تا سر وخوري، دغه پلچک د تا د راسي چې دومره پې خفه یې. په دې نه یې خفه چې امریکانو دلته په 8 لکه خلک شهادت ورسوه، هېواد یې اشغال کړی. تا سره د یو کړپ او کړوپ پلچک غم ده. سړی پلچک څه کوې؟ لیونی پټیو کې به لاړ سو، هېواد مو د ازادي. شمالي کوریا له خلکو زده که یو لیز د بله ورځې ولسمشر په زړه سو. وای افسوس هر څه مې در کړه، خو اقتصاد له وجې نه چې اقتصاد مو کمزوری ده، د چا غلامي نشم منلی. سترګو کې اوښکې راغلی. که غلامي مې ومنله د هر یو کور ته به د ورځې یو حلال کړی پسه ورځي. هېوادوالو نه یې پوښتنه وکړه چې غلامي وکړم؟ وای نه. غلامي وای وکړم؟ وای نه. وای لوږه مو قبول ده؟ وای تر دې لا زیات. نو له هغوی نه وشرمېږئ. هېواد چې خپلواکه شي، چې کله هېواد خپلواکه شي، ته هر څه کولی شي. لیکن چې ته غلام یې، ته اشغال یې. په دې 18 کالو کې امریکانو موږ ته یو د شلډزو فابریکه جوړه نه کړه. نه دا چې موږ ته یې سرانه کړه، د موږ په زرګونو چاینه ټانګونه یې ویلې کړه، اوبه یې کړه، په زرګونو په لکونو میله اسلحه یې ذوب کړه د DDR د پروسې تر لاندې. ته خبر یې تا نه یې فلسطینیان جوړول، تا نه د برما مسلمانان جوړول. خو دغه رهبري وه چې دې ته امریکان پرې نه ښوده. په بوشکو باندې امریکانو ته ماتې ورکړه، خو ته یې آزاد کړلې. نو اسماعیل جانه ډېره زیاته جنرال صاحب ته خبر نه لرې، ته له دولتي وزارتونو وزارت دفاع ته لاړ شه، ټول ټانګونه دې مخکې به رنګ د په هغه ټانګو ورک سي. نو دفاع وزارت یې په دې ټانګ ودرېږه لیونی. هغه ټانګونو ټول شا زیړه ده، شا یې زیړه ده، ټانګونو شا یې زیړه ده. انجینر صاحب لږ صبر وکړه وروره. دا ټانګونه چا جوړ کړي دي؟ مایک خلاص کا. او ته خو تاسې دغسې کوئ که نه؟ صبر وکړه. ټانګونه چا جوړ کړي دي؟ لنډ جواب راکوه. وخت نه لنډ جواب راکوه. ټانګونه چا خبرې کوئ ورورو ګله؟ موږ غوږ ورته نیسو، ټوله خبره دې اورو. چا جوړ کړي دي؟ دغه په دفاع وزارت کې وړال ټانګونه چا جوړ کړي دي؟ دغه د ما په شان د ما د امریکا همدغه سربازان تربیه سوي تعلیم لیدلی، ټول په داخل کې خپله اوس جوړیږي ورور غله. ته ورته د انپبلش کارخانې وروره ته د دې لایق نه یې چې ته دلته خبرې وکړې، ځکه ته د خلکو په سترګو کې خاورې اچې. یو کالتوس دې ولاکه جوړ کړی، تر تا طالب ډېر غیرتي ده. په وږي نس باندې داسې وسله جوړه کړه چې د امریکا امپراتوري یې پې باندې ونړوله. د تا هغه جورابې چې په کوکۍ هغه هم خیراتي دي، هغه صابون چې ځان پې مینځي هغه هم امریکا درکوي، هغه شلشم چې سر پې غوړی هم امریکا یې درکوي. شرمېدليه ټانګونه دې جوړ که وطن غره. بیا دې موږ لایف ته رانسې. بیا والله که خو یې موږ ته غوښه ملاله راکوله، هغه یې ملاله مرداره راکوله. داسې خره وو د امریکایان. غوښه چې څوک چاته حلاله ورکوي هغه کم از کم. خو امریکان پوهېږي چې ته هغه مزدور او غلام یې چې زه درته څه وایم هغه کې. ته چې د خپل ملک په درد نه خورې، د ما په څه درد خورې. نو هغوی ته هغه غوښه پاکه ښکاري، ځکه ته خدای چې د خنزیر به یې څومره در باندې خوړلي. دا لا وایي تاسو یې هډونه مردار کړي دي، ځکه افغان خو ما دومره جنرال صاحب هغه وایي چې ته خپل ملک سره وفا نه لرې، ما سره به څه وفا وکړې. جنرال صاحب هغه وایي چې ته خپل ملک سره وفا نه لرې، ما سره بالکل. سره د وطن ټول خرې را باندې خلاص کړل، ټول د وطن سپي را باندې خلاص کړل. دا څه جاهله خلک وو. غوښه خو ښه پرېمانه ده. سربازه بل چاته واخ ورکوه، ګوره چې بیا ګازره را اخلم درپسې. عبدالمالک ستانکزی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب ته او انجینر صاحب ته او د سټوډیو لیدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. جنرال صاحب له دې حقایقو نه هیڅوک سترګې نشي پټوای چې مجاهدینو رښتیا چې روسانو ته شکست ورکړ او طالبانو امریکایان وویستل، او دا یو مجاهد ملت ده، او دا د افغانستان کې به دغه مجاهد خلک باید په قدرت ورسیږي
او تر هغو چې مجاهدینو ته قدرت په لاس ورنشي دا جنگ باندې روان وي. ته په کوم بنا باندې وایې کوم مجاهدین ته یادې؟ مجاهدینو نه د هدف څوک ده او قدرت سره که مجاهدینو ته لاس ته ورسي؟ دا خو اوس ټولو افغانانو ته په دې نتیجه رسېدلې چې د افغانانو مشکل په بل شي نه حل کېږي الا په اسلامي نظام، و انشاءالله اسلامي نظام به هم راځي او خلک هم همدغه ته انتظار دي چې الله پاک دې د بین الافغاني مذاکرات کامیابه کړي. او ځکه چې امریکایان وځي دا د مقدس جهاد له برکت نه وځي، دلته د افغانستان اسلامي امارت قرباني ورکړې ده، دلته استشهادیانو باروت له ځان نه تاو کړي، دا خپل د غوښو د کبابېدو په بدله کې اسلامي امارت دا بریا ته رسېدلي. امریکایان که په رضا نه ځي موږ یې په زور باسو. موږ هغه خلک نه یو چې د یو تړون له مخې لکه غني سره چې کېناست او هر څه ته یې شا کړه، په موږ د هغه خلکو ګمان نه کوي. د افغانستان د اسلامي امارت دریځ لکه لمر داسې روښانه ده چې یو وار یې ویل چې نه منم بیا یې نه مني، بیا دا د شړونګا او بړینګا او د ځینو اکسپایر خلکو خبرې نه دي، بیا یې پې مني. امریکایان او سکاټ میلر ته دوی همدغه خبره کوي. موږ هم ورته وایو چې ګوره ته چې مخکې له چا سره اخته وې هغه خلک ماشومان نه دي چې ته به یې اوس په دې خبرو باندې غلط کې. همدغه خلکو تا ته ماتې درکړئ، تا باندې په لسګونو جنرالان ناکام له افغانستان نه وشړل، نو موږ دغه ورته وایو. جنرال صاحب بل اوس خبرېږو دغه اوسني حالات کې پوه نه شوم. نو اوس چې خبرېږو چې امرالله صالح دا د دې لپاره نه چې د غلو لپاره د قومندان د امنیت د کابل مقرر کړی، د خپلو قومندانانو سره غږېدلی چې موږ څه خبر شولو. غلو سره غږېدلی، بلکل. ستانکزی صاحب د تا دا خبره 100% کې یقیني ده، دغه راپور ما مخکې ورکړه. موږ واخته له دې نه خبر شوي چې خپلو غلو ته یې امر کړی. ما سره یو وایس میسیج هم راغلی خو هغه رانه ډیلیټ شوی ده متاسفانه، چې دی خپلو کسانو ته امر کوي که به خاطر 1 هفته الا 2 هفته دزدی را مکمل بس میکنین، بعد از او باز ما در پلان خود کامیاب شدیم، باز پس دزدی هایتان شروع کنین. دا معلومه خبره. ما د خپل ملیشي جوړي او خپل ملیشو ته همدغه وایي چې طالبان را روان دي، طالبان در راه و میاین د کابل باید قایم کنیم. نو کابل بډاګۍ اداره وایي چې د کابل بډاګۍ اداره بار وایي اوربان ته څه فکر چې امریکایي اشغالګر له افغانستان نه وي وتلي، طالبان اوربان دوکي که نه؟ اوربان والله چې حکمتیار صاحب هم ډېره ښکلې طرحه وړاندې کړله که دغه عملي شي، ځکه طالبان حکومت ته وویلې چې باید دغه حکومت درېمګړي ائتلافي حکومت یو موقت ادارې ته ورتسلیم شي او طالبانو باندې هم غږ وکړي چې کله ائتلافي حکومت جوړېږي باید اوربان وکړي. نو حکمتیار که دومره هوښیار وای، زه خو دا وایم ستانکزی صاحب چې د حکمتیار طرحه به ځکه ناکامه وي چې د هغه ټولې طرحې ناکامه شوي دي. چې د کابل له ادارې سره یو ځای شو، د هغه حتی بندیان را خوشې نه شول. هغه که دومره هوښیار وای په خپله به اشرف غني غوندې یو کس هغه غلطونه، در حال کې چې سلګونه قمندانان یې اوس هم د امریکایانو تر څنګ ولاړ دي. ښه مثال یې مونږ د هغه پخوانی والي ورکولی شو، جمعه خان همدرد. نو که داسې یو طرحه د حکمتیار طالبان مني، زه خو وایم دا به د طالبانو سیاسي ناکامي وي. طالبان ډېر تر حکمتیار زیرک او هوښیار دي زما په خیال باندې. جنرال صاحب که په دغه رقم سره وکړو یو بل ونه زغمو او یو نه زغمل بیل خبره ده، زغمل بیله خبره ده، خو لیکن دلته تا د طرح خبره وکړه. حکمتیار صاحب بیچاره په خپله ځان ته طرح نسي جوړولی، نه به بل چاته څه طرح جوړ کړي. زه وایم دغه طرحه ناکامه طرحه ده. په طالبانو مې غږ دا ده چې د هېڅ چا طرحې دې نه مني، ځکه دا ناکام سیاستونه یو وارې تکرار شوي دي، بیا دې نه تکراریږي. جنرال صاحب که تنها په جنگ باندې هم تاکید کوو دا هم لاره د حل نه ده. نو که جنگ د حل لاره نه وای، که جنگ د حل لار نه وای، حکمتیار صاحب ولې له نجیب سره جګړه کوله؟ نجیب کې تاسو ته معلومات شته چې حکمتیار صاحب نه غرب زغملی شي او نه شرق، او دغه نو اوس خو دواړه زغملي دي تقریبا. خپله مبارزه کې
نه د ما د سوال جواب دغه نه ده د ما انجینر صاحب ستانکزی صاحب د ما سوال جواب دا نه ده ما درته ویلې تا یې جګړه ښه شی نه ده که جګړه ښه شی نه وای نو ولې د نجیب له حکومت سره تر اخره پورې جګړه وشوه که جګړه ښه شی نه وای ولې مو د شمال د ټلوالې سره 6 کاله جګړه وکړله بس مننه جنرال صاحب چې وخت هم راکړه بس روغتیا او خوشحالي غواړو الله کامیابه لره په نورو لایپو کې ډېر ټوپونه وهي دغه خبرې جواب دی رانه که داسې ښکاري چې جګړه ښه شی ده که نه نه والله خیر موږ همدغه وایو چې الله پاک دغه دعا کوو چې الله پاک دغه بین الافغاني مذاکرات کامیابه کړي او دغه جنګ ودري په نورو لایفونو کې هم د اذهانو د تشویش مشوش کولو کوشش مه کوه همدغسې چې دلته د خبرې وکړې په نورو لایفو کې هم کوه او کوشش دا مه کوئ چې موږ ته مشورې راکوي په خپله پرې باندې که عمل وکړي دا به ډېره ښه خبره وي قدردان شه ما ویلې ته به ډېر څه موږ سره ووایې خو داسې زر د تسلیمي ومنله ستانکزی صاحب شاهین وردک صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مبین صاحب تا ته انجینر صاحب ته همداسې سرباز محترم ته او د بل ورور ته سلامونه او احترامات عرض ادب الله وکړه چې جوړ روغ اوسئ د لایف در سره شیر کړئ قربان موسم واقعا هم چې ډېره ښه موضوع ده ضرورت د ډېرو خبرو نشته دی هر شی لکه لمر داسې روښانه دي چا ماته کړه ولې یې ماته کړه څه رقم یې ماته کړه په څه شي یې ماته کړه په کومو وسایلو یې ماته کړه په یوه کلشینکوف په پلاستیکي چپلقو باندې یې ماته کړه په د ځان د غوښو باندې یې ماته کړه نه یې ګدایي وکړه نه یې ټانک درلود نه یې توپ درلود نه یې تیاره درلودله فقط په خپله میدان ته ور ووتل په رڼه میدان ورته ولاړ اوس چې خلک وایي چې څه شی ده او څنګه ده او بل یو دغه خیاطان یوه بله ډېره د شرم خبرې کوي او ډېره داسې بېعقله او احمقانه او ماشومانه خبرې کوي وایي د هغه نه غزني نه پنجابیان لاړل یو وړل مړي پاکستان ته نو تاسو نه شرمئ ژوندي راشئ تاسو نه ونیسئ د مړي بیا تاسو ښه وینئ چې وړي دا خجالت تاسو نه باسئ چې دونه ضعیف دولت دونه مردار دولت دونه بېواکه او بلواکه دولت چاته مړي هم داسې وړي اول خو د موږ مړي په خپله هدیره کې ښه کېږي راشه په وردګو کې وګورئ چې څوک تاسو وژنئ په چا باندې بمبارد کوئ څوک ټوټې شول د تاسو د لاسه بیا چې تاسو دونه نه پوهېږئ دونه احساس نه کوئ خپل وطنداران وژنئ په نامه د پنجابي خپل افغانان وژنئ په نامه د اجنبي خپل وطن ورانوئ په نامه د هغه پنجاب حداقل ته خو یوه مرمۍ پنجاب خواته ور ورکړه چې په اسلام آباد کې ولې زه دې ومنم شریکي هم ته خو د پنجاب باید ځواب دې ورکړو او د 20 کاله کې چې تا په نامه د پنجاب ووژلم 14-15 کاله نجیب په نامه د پنجاب ووژلم 3-4 کاله ترکی و امین په نامه د پنجاب ووژلم دغه چې څوک د خارج راغلي خارجي نظامونه په موږ باندې تپل شوي دي بهترین افغانان پنجاب نن ګلبدین لاړه پنجاب ته بله ورځ لاړم دغه کرزی لاړه پنجاب ته څو عمر مخکې پسې ابل تللی و هغه اشرف غني پنجاب ته عبدالله لاړه پنجاب ته جنگ د ما سره کوي پنجابیان د ما په خاوره کې وژني منډې عمران خان و مودي ته ور وایي عجب سیاست دی بېشکه دغلته وایم طالبانو نقش جانم شه د مرشدي مشه لکه څه رقم چې د امیر وزیر اکبر خان نوم لکه د میرویس نیکه و د احمدشاه بابا نوم یادېږي دغسې به د تاسو نومونه هم یادېږي او د دغو نورو شاه شجاع نوم چې په تاریخ یادېږي همداسې به د غني نوم نشه کېږي والله بلا زمانو ته هم وایي چې دغه غني دوهم شاه شجاع و د ملا عمر څوک و د څوک به شاید دوهم وزیر اکبر خان و دوهم احمدشاه بابا و دا په تاریخ کې نشته کېږي دا په اذانو کې په فکر د خلکو کې نشته دی هېڅ ضرورت دی نشه ما به مړ کې زوی به مې مړ کې ولې دا نوم نه مړ کېږي دا پاتې دی نوش جان د دغه چا شي چې په ضد د امریکا په ضد د اشغال په ضد د طاغوت ودرېدل لعنت د په هغو چا شي چې روژانه ورسره ولاړ و په خپله ځان پېژني ډېره زیاته مننه مبین صاحب زه در سره یم سرباز وروره مهرباني وکړه ته شاهین ته څه ویل لرې دا خو بیخي د تاسو په خلاف لګیا و السلام علیکم شاهین وردک صاحب خو په دې ښه سړی ده دا څومره کسان چې د تاسو لایف ته راغلي یو هم سرباز ته سلام وانه چا سره اول نفر هم دغه چې دی ډیموکراسي ته معتقد ده سرباز صاحب سلام واچوه ټولو ته سلام واچوه خوارکه اوس مخکې ځه
اون اقلا خو یاره موږ هم د دې وطن اتلان یو، په دې وطن هم سرونه قربان کړي دي، دغه وطن هم لیلام کړی ده، په دې وطن کې هم قربانۍ ورکړي دي، په دې وطن کې هم ځانونه ټوټې ټوټې کړي، د موږ ښځو سربازانو ښځو سوالونه کړي دي. سوال ښه لکه چې عامر راغی جنرال صاحب، عامر راغی خو څونه څاپېړې ګوس وهلي، دا خو نشه یي، بس دا یو څه وایي عامر بل څه وایي بل څه وایي، څه درازه غب وي، څه هغې ګرد و غبار وسپورتې، څه څاپېړې وي. اوه سرباز به مصروف. خالد بن ولید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مبین صاحب سلام علیکم، صدای ما میشنوی؟ صدای تو میشنویم آقای خالد. موضوع ما درباره تخطی‌های قماندان ناتو، قماندانی که چشم خم از افغانستان بیرون خواهد شد، درباره از او است که جهاد زور دی چې اشغالګر له افغانستان نوځي. مونږ چاته زارۍ نه کوو د تړون د تخلف په صورت کې به داسې دروند ګزارونه امریکانو ته ورکړو چې د ابد لپاره به یاد ساتي. انشالله اول به زور از پروردگار عالمیان، باز خداوند ببخشه امیرالمومنین مولا محمد عمر مجاهد، مولا منصور، تمام مجاهدین، مولا دادلار، تمام مجاهدین ها را که یا کل از خون از این میاست که انشالله که رقم وزیر اکبر خان، رقم تمام غازیایی که در افغانستان تیر شده نام از یاد تاریخ نوشته میشه دیگه. خداوند یارا ببخشه به زور از این ملت، اول به زور پروردگار، باز به زور این ملت پایلوچ و سرلوچ بیادر انشالله تعالی سقوط کرده. هیچ گپ نیست، بانه که دل خدا خوش کنن. خداوند یارا کده از ما حشر کنه، ما را خداوند کده امیر المومنین مولا محمد عمر و کده مولا منصور و کده زینا حشر کنه. ما از خدای خود میخواهیم ما را کده زینا حشر کنه. اینا را بانه که خداوند پاک، این دنیایشان هم خدا شرمانده و دنیایشان هم خدا شرمانده، یا در یک راه برابر نیستن، در یک سر برابر نیستن. ما همیشه دعا گوی هستیم خداوند هیچ وقت انشالله حق کامیاب است، باطل میره از بین میره. مبین صاحب انشالله تعالی این گپ نیست که اون بشکه زرد تانک 2 میلیون دلاری را میپرونه دیگه. از اینکه دیگه کدام بشکه زرد بیادر یکم است ها. انشالله هنوز که شروع شده، هنوز سر فیلم ها. بله زنده باش. سر فیلم است دیگه. وا سرخم است، پیش از وا سرخم است و خودشون در فرار است. من ببینید پایگاه ها را کلی خراب کرده.